په پاکستان کې یو تنظیم دی بلډ چین پاکستان، د دې سره وړې وړې بورکۍ وي او دغه بورکو ته داسې یوه غټه ستنه لګېدلې وي. په لاره چې څوک هم تېرېږي د دغه ستنې راخلي د خلکو په رګونو کې ورمنډي او دغه بورکۍ چې کوم دی دا د وینو نه ډکوي. دوی اوس یو بل کمپین شروع کوي چې په هغې کې به هر سړی ځي او خپل د وینې ټیسټ پکې وي او بیا به دا معلوموي چې دته تلیسیمیا ماینر شته او که نشته. بیا به دا په سوشل میډیا کې باندې ورکوي او د خپل نکاح په وخت کې به قاضي له مولا له چې څوک ول هم نکاح کوي ته به ږدي چې دا زما سرټیفیکیټ دی او ماته تلیسیمیا ماینر شته یا نشته. اوس د کویدونو ودونو خبره ده او د بچو خبره ده، نو به چې تاسو ویډیو پوره وګورئ. تلیسیمیا څه ته وایي؟ تلیسیمیا هغه بیماری چې په هغه کې د وینې کمی راځي. بیا تلیسیمیا ماینر هغه وي چې یاره یو هټه کټه سړی وي، ښه برابر وي، خو بس د هیموګلوبین دا چین چې دی د لږ کمزوری وي، دی دغه جین کیري کوي، د ځان سره ساتي، خو دته بیماري نه وي. دغه دی تلیسیمیا ماینر. او بیا تلیسیمیا ماینر چې کله د ماینر سره بیا واده وکړي شکله که بوم بوم، بیا چې کله دا دواړه ماینر وي او د دې چانس دومره وي چې یاره لاندې د کله ماشوم وشي، دا یو مورثي بیماري ده، د مور و پلار نه بچي ته لګي، نو 50% چانس دا دی چې د ماشوم به تلیسیمیا میجر وي. وس ماینر کې خو دغه بیماري خو دته نشته، خو هغه جراثیم چې دی هغه د ځان سره ګرځي. میجر داسې دی چې په هغې کې به بیا ستا هیموګلوبین چې دی هغه د دې طاقت نه لري چې ستا وجود ته پوره دغه ورکي اکسیجن ورکي او هغه شان یینه راخکي، د یینې کمی وي. نو بیا ستا ماشوم ته 6 میاشتې بعد به وینه پکار وي، بیا دا دورانیه ورو کمیږي، 3 میاشتې ته به راشي، میاشت ته به راشي، 2 هفتو ته به راشي، هفتې ته به راشي، په هفته کې به 2 پیرې ستا ماشوم ته بیا وینه پکار وي. ستا ژوند چې دی دې کې به بل څه کار نه وي، همدغه ماشوم له به دوایانې ګوري، دغه ماشوم له به ځای په ځای باندې ګرځي او وینې به راټولې او دا به خپل ماشوم ته دخ کوي. اوس چې یو سړی دومره کوشش د ماشوم سره کوي، دا توقع خو به هم وي که نه چې دا ماشوم ښه شي، خو د افسوس خبره دا ده د تلیسیمیا میجر ماشوم چې دی د عمر د 18 نه والا د 22 کالو پورې وي، دی به مري د 18 نه والا 21 په دې کې. نو چې کله یو کس مور و پلار د خپل ماشوم سره دومره محنت وکړي او دا ورته پته وي چې یاره دی به نه پاتې کېږي او دی به مري، نو دا ډېره ګرانه ده. ځکه تاسو ته وایم چې یاره اوس په 250 روپۍ باندې د سی بي سي ټیسټ کېږي، تاسو لاړ شئ دا ټیسټ وکئ او که تاسو ته پته ولګي چې تا ته ماینر دی، بیا د اجنې وکړي، که هغې ته هم پته ولګي چې یاره تاسو دواړو ته دی، نو بیا یو بل کار کېږي چې ستاسو د عشق هغه جنونیت هغه ځای ته رسېدلی وي چې نه زه خو حق مونده خدای بل څه کار نه کوم، هم دا به کومه. نو بیا تاسو کولی شئ چې کله د جنۍ خپې درنې شي، مطلب جنۍ حامله شي، بچی په ګېډه شي، 11 نه واخله تر 14 هفتو پورې تاسو د سی وي اس ټیسټ کولی شئ. ډاکټر ته چې لاړ شئ هغه ته ووایه چې یاره موږ ته تلیسیمیا ماینر دی، دواړو ته موږ له دا ټیسټ وکړه، به وکړي، هغه به تاسو ته ووایي چې ماشوم یا میجر دی یا ماینر دی. که میجر راشي بیا ستاسو خپل اختیار دی چې دا ماشوم تاسو زیږوئ او که نه ختموي. په دې کې د علما کرامو فتوی هم شته، که د چا په کار وي خو زه به وله هم ورکړم. دا کم ګروپ چې ما له پاسه منشن کړی دی، دا ویډیو چې سپانسر ده، د دې نه هم تاسو پوره معلومات حاصلولی شئ، دغه فتوی هم درکولی، دغه ماشوم تاسو ضایع کولی شئ. دا وخت په پاکستان کې 1,20,00,000 خلک چې دی د اغا خان ریسرچ دی، د هغو دا وایي چې 1,20,00,000 خلک چې دی د تلیسیمیا ماینر ښکار دي. نو اوس ماینر خو شکله که بوم 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 څوک نه څوک خو به د یو بل سره پکې واده کوي که نه. 450 رجسټر خلک چې دی دا هغه ماشومانان دي چې دوی ته تلیسیمیا میجر دي، او دا ځکه کم دي چې دی مړه کېږي په مخه، خو دا د رجسټر دغه سره دی، تنظیمونو سره دی، د دې تعداد د 1,00,000 نه هم ډېر زیات دی. نو دا بیماري ورسته ورځه زیاتېږي. تاسو له پکار ده چې د خیبر پښتونخوا کوم قانون چې دی هغې کې تاسو وګورئ، دا ټیسټ یا دا سرټیفیکیټ به په خپل نکاحنامه کې جمع کوئ. دا
قانون په ایران کې رخ شوی و هغو کزن میرج زیات کېدو د ماما د ترور او د تره بچو به د یو بل سره ودونه کول او دا بیماري بیا ډېره زیاته شوه نو هغو خامخا وي چې یاره یو کس به پکې داسې وي چې تلیسیمیا ماینر به ورته نه وي که بل ته وي ایکس ضرورت نشته نو په دې کې هلکان مخې ته راشي دې اول خپل ټسټونه وکړي که دې ته نه الله بسم الله ورځئ پې چې کوم ځای ودونه کوئ خو که هلک ته تلیسیمیا ماینر وي نو بیا به جنۍ دغه ټسټ کوي که هغې ته هم وي بیا دغه بله طریقه ده واده ونه شي خیر دی دنیا شی دغه دي که نه کوم خلک چې نه غواړي چې یاره د هغو وسي کړوسي دي د تلیسیمیا میجر ښکار شي ورته ووایي چې یاره موږ په خپلو خپلوانو کې کوی دنې ودونه نه کوو که بیا هم مجبوره اسانه حل دا دی وایي یاره موږ استخاره کړې وه او که نه استخاره صحیح نه ورغلي نو خدای دې وکړي چې زما دا وړه سان هڅه چې دا ستاسو په کار راشي دا زما سرټیفیکیټ دی صحیح ده او ماته نشته نو خو تاسو پوهئ تر بلې ویډیو بیم باق